راغلي د پاکستان سټبلیشمنټ نظامي او ملکي حکومتو تر جمهوري حکومتو ډېر حکومتونه کړي دي. آیا دغه په دې کې هیڅ شک نشته؟ بالکل دغسې ده. د فیصلې پر مهال سټبلیشمنټ تر اوسه یې څوک پوښتلی دی؟ ځکه خو امریکا په داسې هیوادونو کې دیکتاتوران خوښوي، ځکه یو کس په هغه کې پریکړه کوي. نو په پاکستان کې دننه د پوځ مشر بالکل په خپله خوښه نه ټاکل کېږي. که تاسې داسې فکر کوئ چې دلته چې موږ یې ټاکلی سو او دا زموږ کورنۍ معامله ده، داسې نه ده. ښاغلي، په یو وخت کې تاسې د پاکستان د پوځ مشر ټاکل کېدلاست، په دې کې مشورې کېدلې، نو دا پرېکړه ولې نه وسوه چې تاسې د پاکستان د پوځ مشر وټاکلی سي؟ د امریکا نه وخوښه، ځکه یې ونه ټاکله. امریکا د دې څخه انکار وکړ چې د پوځ مشر وټاکل سي. بالکل ښکاره خبره ده، هر یو په دې پوهېږي. مټایان وویشل سوه چې زه ونه ټاکل سوم، لیکنې سوي دي، خلکو کړي دي، ما نه دي کړي چې د هندوستان په سفارتونو کې مټایان وویشل سو. حکمتیار هم یو څه لیکلي دي. د حکمتیار صاحب په کتاب کې هم لیکلي دي چې غلام اسحاق خان ویلي دي چې امریکا نه خوښوي. حکمتیار خو دا هم لیکلي چې هغه غلام اسحاق خان ته ویلي وو چې جنرال حمید ګل دې د پاکستان د پوځ مشر وټاکل سي. تاسې ووایاست، د هغه په کتاب کې مې ویلي دي، په هغه کې لیکلي دي چې د غلام اسحاق خان جواب دی، وایي وروره ته خو ښه خبره کوې، خو امریکا به هېڅکله په دې نسي راځي. دا زموږ د مجبورۍ عکاسي تاسو ته درښیي چې موږ څومره مجبور یو. دا زموږ ازادي چې ده د هسې په نامه ازادي ده. موږ ته هېواد راکړه سوی دی، ازادي خو نه ده راکړه سوې. ما ته خلکو ویلي چې زه د هغو نوم دلته اخیستل نه غواړم چې غلام اسحاق خان ته ورغلي وو، د شپږو کسانو نومان یې ورولي. زما نوم یې د GHQ څخه ولې بدنام وروړی و؟ حال دا چې زما نوم په هغه شپږو کسانو کې لومړی و. د آصف نواز نوم شپږم و، زما د اول و، مګر شپږم نوم والا وټاکل سو، اول نوم والا پرېښودل سو. د شپږم نوم والا منظوري د امریکا څخه راغلی و؟ زه نه یم خبر، دا منل سوې خبره ده. د امریکا د منظوري پرته دلته د پوځ مشر نسي ټاکل کېدلی.